کهانۍ په شروعات کې موږ ته یو ویران علاقه کې یو ګاډی ښودل کېږي او په دې ګاډي کې د میکسیکو مزدوران ناست وي. د دې هر کس یو خپله کهاني او په زړونو کې خوبونه دي او په دې مزدورانو کې یو کس وي چې د ده نوم مویسز وي. د ده په لاس کې یو بالو کیلونه وي او دا کله کله په خپله غږېدل شروع شي او ده ته پته نه لګي چې دا څنګه بند کړي. نو ده سره خوا کې ناست یو سړی ده ته ووایي چې بالو خېټه دباو کړه او دوی هم دغسې وکړي او دې سره دا بالو بند شي. په اصل کې دا ټول په غیر قانوني طریقې سره د میکسیکو بارډر کراس کول غواړي او امریکې ته دننه کېدل غواړي، خو بارډر پورې رسېدو نه مخکې د دوی ګاډی خراب شي. نو ډرایور د مزدورانو نه تپوس وکړي چې تاسو کې مکینک شته؟ په دې کې موسس لاس اوچت کړي او ورته ووایي چې زه مکینک یم. خو د ګاډي د چک کول نه پس موسس ډرایور ته ووایي چې دا ګاډی د ټیک کېدو نه دی او دا په ټوچین بوځئ. نو د دې د وجې د مزدورانو سره بل هېڅ لار نه وي، نو دوی د امریکې بارډر طرف ته پیدل سفر شروع کړي. دلته په یو ځای کې ګنډتار لګېدلی وي او دوی ټول ښه په خیال له دې نه وړي امریکې ته انټر شي. بل اړخ ته په سړک باندې یو ګاډی ولاړ وي او پای کې یو سړی ناست او شراب څښي او د ده نوم سیم وي او د ځان سره خپل سپیم راوستی وي او دلته د څه وخت کار له راغلی وي. خو چې څنګه سیم په یو خرګوش باندې ډز وکړي نو دا ټول د میکسیکو مزدوران ویریږي او منډه کړي، ځکه چې دوی ته پته وي چې دوی په یو غیر قانوني طریقې سره امریکې ته انټر شوي دي. دلته په دې صحرا کې دومره سخته ګرمي وي چې دوی ته لږ ساعت پس د اوبو ضرورت راځي او دوی اوبه څښي. دا ټول کسان دلته لږ ټایم دپاره ارام وکړي او بیا په مخکې روان شي. بل وخت موږ ته هغه امریکایي سړی سیم ښودلی کېږي چې ده یو خرګوش ښکار کړی وي. دی یو پولیس والا را ایسار کړي او ده نه سوال وکړي چې تا نه لار روکه شوې ده؟ نو سیم ده ته ووایي چې نه، ما نه لار نه روکه شوې، زه د خرګوشانو ښکار له راغلی او زما په خیال چې د دې لپاره سپرمټ ضرورت نشته. نو پولیس والا ته په جواب کې ووایي چې نه، د دې ضرورت خو نشته، خو د بارډر نه به لرې اوسېږي. سیم د پولیس والا نه تپوس وکړي چېرې ما په خبرونو کې اورېدلي دي چې د میکسیکو خلک زموږ ملک ته غیر قانوني طریقې سره راوړي. نو دا پولیس والا ده ته په جواب کې ووایي چې یاره ما خو نه دي اورېدلی او د دې ځای نه روان شي. د دې نه پس سیم د خرګوشانو ښکار پسې روان شي او دلته ده ته یو رومال میلاو شي. دی دا رومال خپل سپي ټریکر ته بین کړي او ورته ووایي چې تلاش وکړه. نو دا سپي زر هغه طرف ته منډه کړي کم طرف ته چې میکسیکو خلک امریکې ته انټر شوي وو، ځکه چې دا رومال همباغۍ کې د یو کس وي. د دې در خپل سپي پسې ورمنډه کړي او چې دی وګوري نو د ده نه څه فاصله کې هماغه خلک روان وي، خو اوس دغه خلک لږ کم شوي وي ځکه چې 15 کسان دوی نه وروسته پاتې شوي وي. دا 15 کسان د نورو له ډېر اوازونه ورکړي خو دوی کې یو کس هم دغلته نه ایسارېږي ځکه چې دوی ته پته وي چې په ایسارېدو کې خطره ده او د دې ځای نه ډېر په تیزۍ مخکې لاړ شي. دا 15 کسان سیم وویني او دوی زر پټ شي، خو دوی څه ګوري چې سیم خپل رایفل راوباسي او دوی یو یو په نمبر ولي او چې څومره کسان هم په دغه میدان کې روان وي نو سیم هغه ټول ولي. دا کسان د سیم نه د بچ کېدو کوشش وکړي خو دغلته د پټېدو هېڅ لار نه وي او دلته موږ ته پته ولګي چې سیم یو عام انسان نه دی بلکې مینټلي ډسټرب دی او په اصل کې دی یو سایکو کس وي. د سیم سپي ډېر زیات غاپي نو دې سره دته اندازه ولګي چې نور کسان هم شته خو دلته چېرته پټ شوي دي. نو سیم د خپل ټوپک په دوربین کې وګوري نو دته هغلته د څو کسانو سرونه ښکاره شي. نو سیم سره د خپل سپي دی پسې شي. نو دا 15 کسان د دې ځای نه منډه کړي خو ټریکر په دې کې یو کس رونیسي او مړ یې کړي او د ده نه پس د نورو پسې ورمنډه کړي. خو د دې نه مخکې چې دا ټریکر دی پسې ورورسي نو دا څلور کسان د یو اونۍ په مدد سره بر وخیږي نو دې سره ټریکر دی ته نشي رسېدی. په دې دوران کې سیم هم دغلته راورسي او دی پسې بر وروخیږي خو دا کسان د دې ځای نه منډه کړي. ټریکر زر د بل اړخ نه راتو شي او دی پسې شي. د کسانو مخې ته یو لاندې ځای راشي او دې ځای نه اوړېدو دپاره به دی یو لوی ټوپ وخي. دی ټول په نمبر ووړي او په دی کې یو کس ډېر زیات یېرېږي خو ده ته پته وي که چېرې ما دې ځای نه ټوپ نه کړل نو ټریکر به ما ژوندی پرېنږدي. نو د دې د وجې دی د مجبورۍ نه د دې ځای نه منډه کړي خو دی صحیح طریقې سره ځان کابو نه کړی شي او لاندې غورځېږي. په دې کې مویسز د لاس رونیسي او دی په بر راکاږي. د لرې نه دا هر څه سیم وویني نو سیم دا ځوړند سړی په خپل رایفل باندې نشانه کې راواخلي او وویني او دا سړی لاندې راوغورځېږي او مړ شي. د دې نه پس سیم په مویسز باندې هم ډزې وکړي خو سیم بچ شي. مویسز سره د خپل دوه ملګرو د دې ځای نه ځان وباسي خو سیم او ټریکر هم دی پسې وي. ټریکر یو ډېر هوښیار سپي وي او سیم د ده په اشارو چلیږي. نو د دې د وجې دا خلک چې کم خوازي نو دا ټریکر سیم هم دی پسې رسوي. دا درې ونه د کاڼو په ذریعه دې د نه ځان وښکل غواړي. ټریکر سیم یو ځل بیا دی پسې راورسوي. اوس سیم هم په کاڼو کې دی پسې شي او په مزه دی پسې ځان ورورسوي خو دی دلته صرف یو کس ویني. دا نور درې کسان دته ښکاره نه شي خو چې څنګه دی په دې سړي باندې ډز کوي نو دغه سړی په خپله دغه ځای نه راوغورځېږي او ټریکر په ده باندې حمله وکړي. د دې نه پس سیم هم دغلته راورسي او په هغه کس باندې ډز وکړي کم چې د بره راپرېوتې وي. د ده سر د پاسه مویسز او یو جینۍ پټه وي او صرف دا دواړه پاتې شوي وي او دی د یو کاڼي شاته پټ شوي وي. نو د دې د وجې دی سیم ته نه ښکاري خو اچانک د مویسز په بیگ کې هغه ټیډي بیر غږېدل شروع شي. مویسز فوراً د بالو د بیگ نه راوباسي او بند یې کړي. د دې نه پس مویسز او هغه جینۍ د دې ځای نه ځان وباسي. اوس شپه کېدو واله وي
نو مویسز او د غجینې اډلی یو ځای کې کینی. اډلی مویسز ته وویل چې ما کله خپل کلی پرې خودل نه غوښتل، خو زما مور پلار ته داسې ښکارېدل چې دا کلی زما لپاره محفوظ نه دی او د هغوی دا خواهش و چې زه د امریکې ته همیشه لپاره لاړه شم. نو هغه زه یو سړي سره کم او امریکې ته په دې طریقه را روانه کم، خو هغه سړی اوس مړ دی. د دې نه پس مویسز اډلی ته وویل چې زما خاندان اوکلینډ امریکا کې دی او هغوی زما په انتظار دی. او مویسز دې ته وویل چې زه مخکې په امریکا کې غیر قانوني طریقې سره اوسېدم، خو ما نه د یو ګاډي هډ لایټ مات شو چې د څه د وجې زه پولیس ګیر کم. د هغې نه پس فیصله وشوه خو چې زه کله بوتلم نو ما سره خپل زوی په لاره کې میلاو شو او د هغه په لاس کې همدا ټیډي بیر و. مویسز دې ته وویل چې دا ټیډي بیر ما له خپل زوی راکړی دی او ما هغه سره واده کړی وی چې زه به یو ورځ واپس راځم او دا ټیډي بیر به درکوم او اوس زه خپل هغه واده پوره کوم او خپل زوی له واپس ځان رسوم. بل وخت موږ د سیم ښودلی کېږي چې په دغه ویران ځای کې د اور خواته ناست وي، دلته چې روز څومره ګرمه وي دومره شپه یخه وي. سیم دا فیصله وکړي چې سبا سهار به زه د دې ځای نه روانېږم ځکه چې دې دلته نوره ګرمي نشي برداشت کولی. خو په سبا سهار سیم چې د دې ځای نه د وتو تیاری کوي نو اډلی دې وویني. نو اډلی زر مویسز ته وویل چې کم سړي زموږ ټول ملګري مړه کړي دي هغه هم دلته دی. سیم خپل ټول سامان راټولوي او دې ځای نه د وتو تیاری کوي او د ده سپي اوده وي خو اچانک راپاسي او هماغه طرف ته منډه کړي چېرته چې مویسز او اډلی وي. سیم زر خپل ټوپک راوالي او ټریکر پسې ورمنډه کړي، خو چې دې څنګه ټریکر پسې ځان ورورسوي نو دې څه ګوري چې یو ټیډي بیر هغلته پروت وي او میوزیک پرې غږیږي. سیم ډېر زر پوه شي چې دی ما نه بېوقوف جوړ کړو او دا د دوی پلان و. خو چې دې څنګه د خپل ګاډي طرف ته وګوري نو دې څه ګوري چې مویسز او اډلی د دا ګاډي طرف ته په منډه روان دي. سیم زر په دوی باندې ډزې شروع کړي خو دوی بچ شي. ټریکر زر دوی پسې ورمنډه کړي او دلته مویسز د ګاډي د دروازې د کولاوېدو کوشش کوي، خو دې نه مخکې ټریکر دوی پسې ورورسي نو مویسز دروازه کولو کړي نو دواړه زر ګاډي ته وردن نشي او ځان پسې دروازه بنده کړي. مویسز ډېر په ګرانه باندې دا ګاډي سټارټ کړي او دې ځای نه روان شي. مویسز دې جینۍ ته ووایي چې دا ګاډي نیغ شیکاګو ته بوځم او اوس موږ څوک هم نشي ګیرولی. خو په دې کې اچانک اډلی په ګولۍ باندې په اوږو ولګي نو د دې د وجې د دې د ګاډي بیلنس خراب شي او ګاډي په بل اړخ وړي. خو په دې اکسیډنټ کې مویسز بالکل بچ شي. دې زر د ګاډي نه اډلی راوباسي او یو بوټي سره یې کیني او بیا د ګاډي نه دوایانې راوالي او دې چې څنګه دا کولو کړي نو په دې کې یو فلیر ګن پروت دی او دې سره 2 شاټس وي. دې اډلی ته ووایي چې ته دلته پاتې شه او زه درنه لاړم ځکه چې ته ډېره زیاته زخمي شوې او ته نوره نشې تللی. اډلی په ژړا شي او ده ته ووایي چې ما دلته مه پرېږده ځکه چې دا سړی به ما مړه کړي. نو مویسز دې ته په جواب کې ووایي که چېرې زه پاتې شم نو دې به موږ دواړه مړه کړي او زما یو زوی دی چا سره چې ما د واپس راتلو واده کړی وه. د دې نه پس مویسز فلیرګن راوالي او اډلی دغلته پرېږدي او دې ځای نه لاړ شي. بل اړخ ته سیم دغه ګاډي پورې ځان ورورسوي خو ګاډي خالي وي. خو دغه وخت کې سیم په اسمان کې د فلیرګن شاټ ویني کم چې مویسز د دې لپاره چلولی وي چې د سیم خیال دغه طرف ته شي او اډلی څه وخته پورې بچ شي. مویسز خپل سپي ټریکر ته ووایي چې دغه جینۍ پرېږده دا به اسیم لږ ساعت کې مړه شي، دغه سړی راونیسه. ټریکر مویسز پسې ورمنډه کړي. مویسز زر د یو بوټي شاته پټ شي خو چې ټریکر څنګه دغلته راورسي نو مویسز په ده باندې په فلیرګن ډز وکړي او ټریکر ډېر خرابې طریقې سره زخمي شي. سیم چې څنګه دغلته راورسي نو دې څه ګوري چې د هغه د سپي اخري ساګانې وي. د مجبورۍ نه دې خپل سپي ولي چې د تکلیف کم شي او د دې نه پس د غصه نور هم زیاته شي. اوس چې پاره طریقه وي خو دې د خپل سپي بدل غشتل غواړي. سیم د پسې شي او په ده ډزې شروع کړي. په اخر کې د یو ځای ته ورسي کم ځای کې چې سیم په یو غټ کاڼي باندې ولاړي او مویسز دغلته پټ شوی وي او چې څنګه دته موقع میلاو شي نو دی په سیم باندې حمله وکړي. دی دواړه لاندې راغورځېږي او د سیم خپه ماته شي. دې سره د ده حالات ډېر خراب شي او د ده رایفل هم د ده نه لرې پروت وي. دی خپل رایفل پسې په ملاسته ور روان شي خو مویسز دا رایفل له ده نه مخکې راوچت کړي او سیم ته یې ونیسي او مویسز ده ته ووایي چې ظالمه تا خو دا ټول داسې ووژل چې داسې خو څوک ځناور هم نه وژني. سیم د یره نه د ده مینت زاري شروع کړي او ورته وایي چې ما مه وژنه. خو مویسز ده ته په جواب کې ووایي چې زه تا نه وژنم هم د دې صحرا تکلیفونه به تا مړ کوي. سیم د مدد لپاره د ده مینتونه کوي خو مویسز د دا اړخ ته هم نه ګوري او د دې ځای نه لاړ شي. د دې نه پس دی واپس اډلی نه راشي چې بې هوښه وي. دی دا راوچته کړي او په مخ کې روان شي. د ټوله ورځ سفر کولو نه پس ده ته د ګاډو لایټونه ښکاره شي او همدې سره موږ ته دا پته ولګي چې دوی خپل منزل ته ورسېدل. لایک اینڈ سبسکرایب.